حضرت علی صاحب نه یهودي زغرګه قبضه کړې فورا. دې زمانه کې چې د بادشاه نه امیر المؤمنین نه څوک زغره قبضه کړي والله که تاڼهدار نه هم قبضه کړي، که د سپی نه هم قبضه کړي، که د یو معمولي غوندې سړي نه هم قبضه کړي، داسې کې. لیکن هغه ته پته وه. نو علي صاحب څه چل وکړه؟ که یو دوه پولیس والا د هغه زمانې یو دوه کسان یې لېږلي وي چې یو 4-5 څپېړې مو زغر هم ترې راواله، رای واله جیل کې مو واچوه. خدای شته که یهودي به څه کړی وي. لیکن عمر صاحب د انصاف په لار راتاویږي، د څپېړې په لاس، د زور په لاس نه راتاویږي. په کومه لار راتاویږي؟ د انصاف. قاضي له لاړ شریح او قاضي ته وایي وی دقس یو یهودي دی زما زغره ده او پیرغړېدلې دی نه راکوي. هغه وی ډېره ښه ده راوبې غواړو صاحب. اوس قاضي هم داسې قاضي نه دی چې صاحب ودرېږه یو 10-15 کسان لېږم 2-4 څپېړې به وکو بوکو کي ښه به یې دله برابر کړم خوش به یې کړم چې ستا زغره څنګه اخلي. ځکه چې امیر المؤمنین حضرت علي دروغ نه وایي، امیر المؤمنین دروغ نه وایي. لیکن د انصاف په لار راتاویږي. یهودي ته سمن جاري که چې راشه عدالت. علي صاحب پسې سمن جاري که چې عدالت ته راځه. دواړې عدالت ته راوغوښتل، هم علي صاحب او یهودي. شریح قاضي دی. د عدالت په کټهره کې یو خوا امیر المؤمنین ولاړ دی، بل خوا یهودي ولاړ دی، یو برابر. دا نشته چې علي صاحب به په کرسی کښېني یهودي به ولاړې. نن سبا څه دی خیال دی؟ وزیر اعظم صاحب او صدر صاحب چې په کرسی ناست دي عدالت ته ځي؟ نه وکیل به ځي، نه نماینده به ځي. صدر به څنګه راځي؟ دا خو صدر پاکستان دی. وزیر صاحب به څنګه راځي؟ دا خو منسټر دی. نه خپله ولاړ دی میدان کې. دام نه چې هو یهودي سره دی برابر کړم. نه علي صاحب ته پته ده چې زما انصاف والا دین دی اسلام. ودرېږه هلته ولاړ. شریح قاضي یهودي ته وایي تا سره زغره ده؟ وی یو. د علي صاحب ده؟ وی نه زما ده. شریح قاضي علي صاحب ته مخ ور واړو وی د انصاف قانون دا دی چې یا به 2 ګوان راکړې، که 2 ګوان د سره ني نو دله به قسم ورکړو. که قسم یې ونه خوړه زغره به درکړي، که ویې خوړه ستا حق نه کېږي. ګوره ښه ورته پته ده چې علي صاحب دروغ نه وایي. ښه ورته پته ده چې دا هغه امیر المؤمنین دی چې د ټول ماشوموالي د رسول الله مبارک په غېږ کې تېر کړی دی. دا هغه صحابي دی چې د پیغمبر د تره زوی دی. د ده پلار او د رسول الله مبارک پلار د یو انسان نه پیدا دی. دا هغه صحابي دی چې د جنتیانو سرداره بیبي فاطمه رسول الله مبارک ورته په نکاح کړی. دا هغه صحابي دی چې د هغه بچي دی حسن او حسین چې پیغمبر مبارک شونډې وله ښکل کړي. لیکن انصاف په لاره راتاویږي. ته ټیک وې ګوان را پیدا کا. وی صاحب شته یو آزاد شوی غلام دی، یو مې زوی دی حسن. دواړه ګوان یې پیش کړل. قاضي صاحب ورته وایي علي صاحب ما ته پته ده تاسې هم رښتونې. د غلام ګوی خو دې منم آزاد شوی دی، خو ستا د زوی ګوی ستا په حق کې نه قبلېږي. زوی کم زوی دی؟ حضرت حسن هغه زوی چې د رسول الله مبارک په ملا یې ټوپونه وهلي. زوی کم زوی دی چې د پیغمبر غېږ کې لوغړېدلی. زوی کم زوی دی چې پیغمبر مبارک شونډې وله ښکل کړي دي. رښتیا وایه چې کومې شونډې ښکل شي د پیغمبر مبارک په لاړو دروغ به ووایي. زوی کم زوی دی چې رسول الله مبارک فرمایي ابني هذا سیدون، زما دا زوی سردار دی. لعل الله یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. دا زما هغه زوی دی چې الله به د مسلمانانو د 2 غټو ډلو جوړه د په لاس راولي. هغه زوی دی. ابني زوی وسې نه زوی ورته ویلي. لیکن د شریعت په لاره چې تاویږي د ده ګوی ستا په حق کې صحیح کېږي نه. اوس یهودي له به قسم ورکول، که قسم یې وخوړه زغره د ده شوه، او که قسم نه انکار وکړه
نو زغره به تاله درکم. یهودي وي زه خو پې قسم خورم. زغره یهودي ته میلاو شو. دا د انصاف لاره. که دا زور لاره وي یو سود پې ورکړی ورکې زغره که نه واده چوم جیل کې. لیکن د انصاف لاره او د انصاف د لارې برکت ته ګوره. زغره ستا شو یهودي ته وي ځه د صاحب د شهادت گواه برابر نشو ته پې قسم خورې ستا شوه. یهودي وی قاضي صاحب یو منټ وی دا صغره زمانه ده دا د علي صاحب ده. افسوس د اسلام عدل د انصاف اسلام قانون او د اسلام انصاف زه مجبوره کړم ما مجبوره داسې دین چې یو خوا امیرالمؤمنین بل خوا کافر په یو کټهره کې داسې دین چې د علي صاحب غوندې شخصیت هغه ته وي نه په انصاف په لاره به تاویږي. هغه دین چې دې دا ما ولیدل دا دین انصاف یهودي سره هم کېږي. بس قاضي صاحب ما ته کلمې شهادت ښایه په دې دین کې داخلېږه او هغه یهودي په حق میدان کې د عدالت په هغه کټهره کې الله پاک مسلمان که زغره ورکه علي صاحب لا حضرت علي صاحب وی بچې زغره خو واقعي زما و ماله دې راکړه مسلمان شوې دا ستا د اسلام په خوشحالۍ کې ستا شوه زه ونه کول دې ته انصاف وایي. نو څه انصاف کو نن د قتل و قتال بازار ګرم یو لګي بل وجنې بل لګي بل وجنې خوته ښکاري. د دنیا مړي روزانه اخبار د مړو ډکي کور کې دننه مړي بازار کې دننه مړي. یعنی ما پرون نن واورېدل چې پرون په پېښور کې چې یو سړی لګي شوی دی پلار یې وژلی دی تره یې وژلی دی او درې وروڼه هم وژلي پنځه شو او بیا ځان هم وژلی دی. 6 کسه جنازه په کور کې ووت او په پیسو په لینډ دی. دا پیسه دونه خوږه شوه او چې ځان دې مړ که ګناه دې څونه وشوه خبرې. رسول الله مبارک فرمایي چا چې ځان مړ که دومره ګناه وشوه که لکه چې اویا مسلمانان یې وژلي. پرچه کې به پیل شي ډز ځان بولي امتحان کې به پیل شي ډز ځان بولي. هلکه ولې ځان ظالمه ولې مړ کې پاس بشي که نه پیغور نه یریږي نه فرشتو سره به اوسه کې خدای سره به اوسه کې معمولي غوندې تکلیف راشي ښځې سره په جنګ شي ځان ولي ښځه خاوند سره په جنګ شي دارو خوري. خدای پاک د څه کوئ په کوم طرف روان یئ د الله نه یریږي. روزانه مړې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چې قصدن د مسلمان مړ که دوزخ د ځای د همیشه به پکې پروت دی. علما لیکي چې همیشوالی خو هغه چاله دی چې کافر دی قتل باندې خو سړی کافر کېږي نه. نو علما جواب کوي چې د ده پړه کې دی چې دا قتل مال حلال دی د دې سړي وجل په شریعت کې څه دي حلال دي. دا مستحل د حرامو تک کافر وي دی به ټول عمر په دوزخ کې پروت دی. په کوم طرف خلک روان دي دا انصاف دی. انصاف یوازې بادشاه سره دی انصاف یوازې وزیر سره نه دی انصاف یوازې قاضي سره نه دی انصاف هر چا سره دی چې د چا په لاس کې طاقت وي. پلار سره م انصاف شته بچو سره انصاف پکې بچی سره م انصاف شته د بل رور سره د مور سره او د پلار سره او د ګاونډي سره به انصاف پکې ظلم به نه کې زیاتې به نه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 33 څیزونه دي من جمعهن چا چې دا جمع کړل په دا خپل زړه کې په دا خپل قالب په دا خپل وجود کې فقط جمع الایمان ایمان یې جمع کړ. د احد په غزا کې یو خوا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی. سعد ابن ابي وقاص پیژنې هغه صحابي دی چې اول من رمى بسهم في سبيل الله د الله په لار کې لومبې غشې د ویشتلې
سعد ابن ابي وقاص هغه صحابي دی چې حضور پاک ورته دعا کړې ده او پیغمبر مبارک ورته سوی ارمی یا سعد فداک ابي و امي سعد اوله زما مور و پلار در باندې قربان. دوه صحابو ته حضور پاک دا لفظ ویلی دی، یو حضرت زبیر ته یو دته. پیغمبر مبارک ته مور و پلار قربانای، لوی خبره ده. پیغمبر مبارک ته مور و پلار قربانای، دومره محبت او سوی اللهم سدد سهمه و اجب دعوته. خدای د غش په هدف په ټاکې ټیکو لګي او خدای دعا ولا قبول کړي. دا صحابي بل خيرور دی عتبه ابن ابي وقاص کافر دی د پیغمبر په خوا کې دی رور کافر دی کافر او رور اسم کافر دی رور هغه کافر چې د پیغمبر د سر دشمن رور په میدان جنگ کې حضور پاک پسې ګرځي چې کوم ځای به ګیر کوم رور هغه دی چې په پیغمبر علیه السلام ولیده نو کاڼي باندې حضور پاک وویشته او د پیغمبر مبارک دقه لاندې شونډه او ښي طرف ته غاښ ولګېده او مات شو. د پیغمبر غاښ مبارک چې مات شوی دی شونډه یې شلیدلې ده دا د سعد د رور د عتبه ابن ابي وقاص په غوزار شوی دی. رور یې کم دی بل او دې څنګه دی د حضور پاک ته وایي الله رسوله ګورې ما نه شاته ودرېږه زه غشولم په کافر هغوی په ما غشرولي ونه لګې ګورې شاته ودرېږه. رور د پیغمبر حفاظت کوونکی دی او د عتبه څه شی دی د پیغمبر د سر دشمن. انصاف دا دی اوس سعد ابن ابي وقاص چې زما رور راغی او په حضور پاک یې غزار وکړه او د هغه شونډه ولګېده وشلېده او غاښ مبارک مات شو. بس مې چې اوس به دا رور د کوم ځای ګیروم مخکې خو هم دشمني وه اوس به کوم ځای ګیروم وایي په ټول جنګ کې د رور پسې ګرځېدم ټوله کوڅه په کوڅه لې په لیوه پسې وګرځېدم چې یا خدای زما د رور زما د تورې لاس راولې یا خدای ته راولې چې د پیغمبر بدل تې والم چې دا خوا خو پې سړکم. افسوس چې زما د لاس لاندې رانغی ګرځېدم لې په لیوه پسې ګرځېدم. مزه لکه ساده ګورې کافرو میانځ له مه ورځه مې کافر دی ما ملکی شهید مې دي کې خو چې د خپل لور عتبه ګیر کم چې د پیغمبر دا بدل تې والم. دا کړي صحابه دین سره انصاف الانصاف من نفسک. نمبر 1 دا یو صفت نو انصاف به ځان سره کې دوزخ نه ځان وساته. ګریوان کې نظر واچو څونه مې د خدای خلاف وکړه او د خدای مې څونه ومنل ټوه شپې چې سملې. بادشاه به مې انصاف کوي د مخلوق سره د چا لاس کې زور دی خپل لاندې خلکو سره به انصاف کوي ظلم او زیاتې به نه کوي ګاونډي سره دا انصاف شو.